د غاښونو درد ولې په نیمه شپه کې پیدا کېږي؟ کله داسې هم پیښیږي چې نیمه شپه وي، غاښ په درد شي، نه ډاکټر وي او نه درمل. د غاښونو هغه برخه چې په سترګو لیدل کېږي د غاښ تاج بلل کېږي. تاج له 3 طبقه انساجو څخه جوړ شوی دی چې لومړۍ طبقه یې مینا، دوهمه طبقه دنتین او دریمه یې پولیپ نومیږي. د غاښونو توروالی لومړی په مینا کې څرګندیږي، بدن له اعراضو څخه وي، یعنی غاښ درد نه لري. کله چې توروالی د غاښ دوهمې طبقې ته یا دنتین ته ورسیږي، ناروغ ته د هغو خواړو د خوراک پر وخت چې خواږه او سرشناک وي لکه چاکلیټ، کاکاو، توت، خورما او نور دردونه پیدا کیږي. که د توروالي مخه ونه نیول شي، توروالی د غاښ دوهم طبقه ټوله نیسي او د غاښ په پولیپ تاثیر اچوي. پولیپ د غاښ هغه برخه ده چې په هغه کې د اعصابو رشته او د وینې کوچني رګونه موجود دي. د غاښ د پولیپ له متاثره کېدو سره ناروغ ته شدید دردونه وروسته له سړو او ګرمو خوړو څخه پیدا کېږي. د درد وصف همدا ده چې د ورځې له غاښ د څو شیبو لپاره درد کوي، وروسته بیا د څو ساعتونو لپاره آراموي. خو د شپې لخوا چې کله ناروغ استراحت کوي، د وینې جریان د سر خواته زیاتېږي، د غاښ د وینې په رګونو فشار راځي، د غاښ عصبي رشته تحریکوي او شدید درد پیدا کېږي چې د غوږ او نیم سر خواته هم سرایت کوي. په داسې حالاتو کې غاښ درد ناروغ خوب ته نه پرېږدي او دې ته یې اړ باسي چې پاڅېږي او قدم ووهي.